د سلطان بند د غزني ښار په شمال لویدیځ کې په 15 کیلومترۍ کې پروت دی. د دغه بند اوبه د غزني مرکز سربیره د دوو نورو خواجه عمري او اندړو ولسوالیو لسګونه زره جریبه ځمکې خړوبوي. د سلطان بند ساتونکي وایي د احتمالي زیان مخنیوي په موخه د بند اوبه پرچاو کوي او کاسه ډکېدو ته نه پرېږدي. کارزی په اول کول اول نه دوام کول باندې د کارزی چې بند مات شو هغه ځای دیوال دی چې په غسر کې توسیدلی وي هغه دیوال د کارزی په کول باندې چې د مات شو په دوام کول باندې بیا شروع شو هغه کنکریټي دیوال پورته شو هغه نور کار پروژه داسې نیمګړې پاتې شو چې اوس دغه د سبب تقریبا بند 2.5 تر 3 مترو پورې خالي پاتې کیږي. د نوموړي په وینا دغه بند نه یوازې په کرنیزه برخه کې ارزښت لري بلکې ترڅنګ یې څپانده شنو اوبو ته د سیلانیانو پام هم ور اوښتی. جمعې په ورځ باندې خلک راځي دلته داسې بې سرنوې هېڅ تویداره څوک نشته چې راهنمایي ورته وکړي چې دلته مه کښېنه دلته کښېنه هېڅ شی نشته. نو د دوی په خاطر باندې موږ د اسلامي امارت نه دا خواهش دی چې نظامي کسان او ملکي 2 نفره کې اضافه کړو او دغه پارکونه مارکونه که د کوم شرکت لري یا د خود دولت لري وي دغه پارکونه یې جوړ کړو. په همدې حال کې د غزني د ولاړو اوبو ریاست چارواکي وایي دا بند د غزني د خلکو لپاره حیاتي ارزښت لري او د بیا رغولو په اړه یې وزارت ته په وار وار وړاندیز کړی. دې بند کې خو موږ پیشنهاد چې وزارت ته کړی یو موږ ته په جواب کې ویلي دي چې موږ د ترکي شرکت ته قرارداد ورکړی د هغه سروي هم سوي ده اوس یې هغه کار ډیزاین مرحلې ته رسېدلی نو امارت هم بودیجې د پکتو سره چې کله بودیجه پیدا سي دا کار شروع کوي. باید ووایو چې د سلطان بند اوږده تاریخي مخینه لري او د سلطان محمود غزنوي له لوري لومړی جوړ شوی چې وروسته د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په مهال پراختیا ورکول شوې ده.